د کلونو راهیسې د افغانستان پیغلي و ځوانان د لوړ لاماتونکي ولور بېځایه رواجونه زد و زدبازي په واده کې د بېځایه اسرافونو د دیو څخه دردېږي، ځورېږي، کړېږي. د کاله په زرهاوو کسان مو د هېواد پرېښولو ته مجبوره کېږي. پر لارې کې یا د یونان او د ترکیې په دریابونو کې خپل شیرین ژوند د لاس څخه ورکوي، یا د بېرحمه قاچاقبرو ښکار کېږي، یا هم په واورو کې خپل شیرین ژوند د لاس څخه ورکوي، یا هم ډېر شاکه کارونه کوي، خپل نیم ژوند د لاس ورکوي. متاسفانه و بدبختانه ځینې ترخه حقیقتونه د سترګې نسو ځینې پر پټولی. یو ځوان د واده د مصارفو د پیدا کولو په خاطر باندې، د ولور د پیدا کولو په خاطر باندې، د خواش او خسر د فرمایشاتو په خاطر باندې باید ادیا کال، اووه کاله، اته کاله، لس کاله خپل د شیرین ژوند زحمت وباسي تر څو د واده مصارف دی برابر کړي. یعنی نیم عمر د واده په مصارفو کې تېرېږي، په داسې حال کې چې هم د اخلاقو د نګاه څخه ولور او د بېځایه رواجونه بده خبره ده، او هم د اسلام د مبین دین د احکامو په رڼا کې منع ورته ویل سوې ده. لیکن دا چې د لسهاو کلونو را په دې خوا دا بد رواج زموږ په ټولنه کې حاکم دی، اخر تر کله پورې زموږ د نیکونو څخه، زموږ پلرونو ته، زموږ د پلرونو څخه موږ ته دا کارخانګي پاته سوله، موږ یې چا ته دا کارخانګي پرېږدو؟ د لوړ لاماتونکي ولور، بېځایه رواجونه او ضد زدبازۍ پر ضد مبارزه یوازې زما مسؤلیت او مکلفیت نه دی، یوازې زما وظیفه نه ده، دا د هر ټولنې د هر وګړي وظیفه دی. اشاعر څه ښه ویلي دي چې که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه سي، دا بوټي به لونګ سي. که موږ تاسې لاسونه سره ورکړو، ډېر ناممکنه کارونه به ممکن کړو. سیلاب خیر بنسټ د کلونو را په دې خوا د لوړ لاماتونکي ولورو، د بېځایه رواجونو ضد زدبازي او په واده کې د لوړو مصارفو پر ضد باندې مبارزه کوي. الحمدلله دې زموږ د توقع څخه لوړ دې مبارزې الحمدلله نتیجه ورکړې ده، مثبته نتیجه ورکړې ده، او د هغه دغه یو ښه نمونه ده چې نن ټولې رسنۍ دلته راغلي دي، زحمت یې ایستلی دي، ځان یې زیر کړی دي، مشران دلته راغلي دي، په دې محفل کې اشتراک کړی دی او د خپل اشتراک ویاړ یې موږ ته رابخښلی دی. دوستانو، په ځینې ولایتو کې ولور د 10 لکه، 12 لکه، 15 لکه څخه بیا تر 20 لکه پورې دی. اوس یو ځوان باید څو کاله زحمت وباسي چې ولور پیدا کړي. یوازې د ولور موضوع نه ده، د ولور څخه مخکې څومره مشکلات وزوم ته ګوري. براتی دی، روژاتی دی، نوروزی دی، زمستانی دی، تابستانی دی، سلامکنی دی، شالانداختی دی او دوه دغه دی اختریان دی. دا هغه رواجونه دي چې زه په دا ولایتو کې ګرځېدلی یم، دا ماته رامعلوم سوي دي. دا چې زه نه په پوهېږم چې ماته نه دي رامعلوم سوي، نو هغه به څومره رواجونه چې دا دوستان ځینې کړېږي، دا ځوانان ځینې کړېږي، دردېږي او ځورېږي. موږ سیلاب خیره بنسټ د کلونو را په دې خوا هغه ځوانان چې بېوزلي، بېوسه د کلونو راهیسې خپل واده نسي کولی، دوی ته د ودونو د جوړولو زمینه ورته مساعدوي او کوشش کوي چې دوی د ایمان په تکمیلېدلو کې هم البته ونډه ورسره واخلي. چې دوی واده کوي خو نو طبیعي خبره ده چې ایمان یې تکمیلېږي. په تېرو 14 کلو کې دوهم واده دی چې د 3 نفرو مهربانه، با احساسه، ځوانمرده کسانو د خوا څخه سپانسر کېږي. البته دغه ډله ییز واده چې نن یې موږ دلته د اشتراک ویاړ لرو، د 3 نفرو د خوا څخه سپانسر سوی دی. حاجي صاحب احسان دی، حاجي صاحب نثار دی او حاجي صاحب نظیر. حاجي صاحب نظیر دا واده مکمل د دغه 3 نفرو د خوا څخه تقریبا څه د پاسه 180 کلمه جزیه ورته دغه کړې ده، برابر کړې ده. دا ډوډۍ چې تاسې وینئ تر سټیجې پورې، یعنې ټوله مکمل واده د دې 3 مهربانه، با احساسه ځوانمرده. زه نه پوهېږم چې په کوم مؤدبانه الفاظو ستاسې څخه حاجي صاحب احسان، حاجي صاحب نظیر او حاجي صاحب نثار ستاسې څخه مننه وکړم
زما څخه دومره ښایسته الفاظ پر خوله باندې نه راځي خو دومره به ووایم چې لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله دې یو وزونه درکړي تاسې ډېر خوشبخته یاست ستاسې کورنۍ نه ټول افغانستان باید په تاسې باندې وویاړي چې تاسې یو ډېر ښه اساس او بنیاد د نیکۍ کېښود. دوستانو یو ډېره جالبه خاطره د حاجي نثار د زه لرم. زنګ راغی زه ترکیې ته روان وم، مریض وم، ترکیې ته روان وم. ویل چې موږ غواړو چې یو ډلهیز واده 3 سهامداران یو د تاج کنټینیټل غواړو چې یو ډلهیز واده سپانسر کړو. نو که داسې وشي چې ته یې پلا تشریف راوړې. ما ورته ویل ډریور ته مې ویل ما د موټر د میدان په خوله کې و او آخرین نفر هم زه وم چې بورډینګ پاس مو باید کړ. ډریور ته مې ویل چې د موټر مخ را وګرځوه. وایي خو دلته هر ګړی د وي آی پي مدیر صاحب زنګ درته وایي چې آخري نفر یې ژر راسه. مې ورته ویلې چې د $310 ټیکټ سوځي او که دا خلک رښتیا پر واده باندې ودرېدله د ډېرو خلکو کورونه به ورجوړ شي او یو اساس او بنیاد به کېږي. دغه نورو هوټلدارانو ته به یو البوسي دا خلک. نو دلته چې راغللو خو ما و نثار و حاجي احسان و حاجي صاحب نظیر موافقې ته سره ورسېدلو. یو ویډیو مې هم د ثبوت دپاره ځینې واخیستله خپل صفحې ته مې پورته کړه. زه چې دفتر ته تلمه د میدانه څخه زنګ راغی وایي ولې وځنډېدلې. نو ما ورته ویل چې تیاره خو به وختي راتللې وایي یا تیاره مو تا ته انتظار کړې ده. نو ورته ویل چې ټوکې مه کوه خارجي پرواز دی. وایي ته راسه ویې ګوره. زه چې ورغللم تیاره ولاړه ده. ورته ویلې چې دا څنګه امکان لري. ورې ویلې چې 3 نفره دغه راغله مشکوک وه هغه مو راتاق کړله د هغو بکسونه په تیاره کې دي هغه بکسونه نه پیدا کېدل تیاره وځنډېدله. نو څوک چې د اخلاص او د خیر نیت لري الله سبحانه وتعالی دغه رقم ورته دغه کوي. حاجي صاحب نثاره، حاجي صاحب احسانه، حاجي صاحب نظیره لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله دې وزونه درکړي. زه پر تاسې باندې ویاړم، ستاسې په دوستۍ باندې ویاړم. ټول افغانان در باندې یو ډېر ښایسته اساس او بنیاد د نیکۍ مو کښېښوی. زه د ټولو دوستانو څخه په ډېر درنښت سره هیله کوم. افغانستان په ښه حالت کې نه دی. اقتصادي بحران دی، فقر غربت دی، بېروزګاري ده. ډېر ځوانان په 8 کاله 10 کاله 12 کاله په ودونه یې بند پاته دي. راسئ چې دا لوړ ملاماتونکي ولورو بې ځایه رواجونه او ضد ضدبازۍ دا ټوله د ټولنې څخه ورک کړو، د ټولنې څخه یې ایسته کړو او دغه ویاړ ځان ته وروبخښو او هر چاته د ژوند کولو، د کور جوړولو، د ایمان د تکمیلېدو او د خوشحالۍ، د سکون او د یو کورنۍ د تشکیل حق ورته ورکړو. زه د دا ټوله مجلس څخه یو پوښتنه کوم. 10 کاله مخکې یا 12 کاله مخکې د یو چا اقتصادي وضع سمه وه او 12 کاله وروسته یودم هغه وضعیت اقتصادي خراب شو. اوس دا خلک بند سره پاته دي. اوس څه سره کوي؟ دا څه رقم یو لار د حل ورته پیدا کوئ بغیر دغه ډلهیز واده څخه ما شوه بل لار د حل څه رقم تاسې ورته پیدا کوئ؟ آیا پرېږدئ چې دغه رقم دوام ورته ورکړي؟ 10 کاله یې یو بل ته انتظار کړی دغسې نور هم انتظار ورته وکړي؟ آیا 10 کاله یې ناوې زوم یوې هلک و نجلۍ یو بل ته انتظار کړی دی؟ خدای مه کړه طلاق یې په مابینځ کې واقع کوئ او که داسې کوئ چې نکاح اسانه او ارزانه کوئ تر څو چې جرم د ټولنې څخه ورک شي، تر څو چې فحشه او دا شیان د ټولنې څخه په طبیعي شکل باندې د ټولنې څخه ورک شي او هر څوک د ژوند کولو او د واده کولو د دېو دغه پیدا کړي، حق پیدا کړي. زه فکر کوم چې درېیمه لاره بیا تاسې ټوله غوره ګڼئ چې باید نکاح اسانه او ارزانه شي. نو دا یوازې زما مبارزه نه ده، د ټولو مبارزه ده. بیا هم د تاج کنټینیټل د درو سهامدارانو څخه د دوی د کارکوونکو څخه چې ټیک 1.5 میاشتې زما سره په دې ډلهیز واده کې زما سره زحمت وایستې او د لوړو زده کړو پخوانی وزیر او د امکاناتو د لوی ریاست لوی رئیس صاحب ښاغلي عبدالباقي حقاني صاحب څو ولایتو ته زما سره داوطلب یعنی په داسې حالت کې چې سیرونو کینولی په لاس کې وه د لوګر ولایت د ډلهیز واده د ترتیب و تنظیم دپاره هلته را سره ولاړې. جناب وزیر صاحب مننه. خدای پاک دې عوضونه تاسې ته درکړي انشاءالله. خدای پاک یې عوضونه درته درکوي. نو د دې څخه وروسته به د خیره سره د معین صاحب سره مو وعده کړې ده، د وزیر صاحب سره مو وعده کړې ده. د دې څخه به ایسته هغه موږ داسې هغه د لوګر پروګرام د خیره سره مخ کړو. خدای مو راوله قدمونو مو پر لیمه پر ژوند ورځ صحت او کورنۍ مو برکت سه، ګامونه مو چابک، اراده مو عظیم واوسېږه.
د ژوند ټول سکون او خوښي مو په نصیب سه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.